السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم نور پوښتنه کړې ده چې یو زنانه ده هغه د ماشومانو په کیس کې بیماره شوې وه او بیا یې روجي وخوړې. جناب محترمه دا روجي وګوره دا هله خوري چې ډاکټر یې ورته ولیکي چې دا به خورې او هغه مسلمان او پوی ډاکټري. یو شرط پکې مسلمان دی چې تکړه مسلمانی، دویم شرط پکې دا دی چې پوی ډاکټري. خپل ځان نه به ګوره روجي نه خوري سړی بیا په دې ګناهګارېږي او ډېره سخته ګناه ده پې. ښه بهرحال خو دوی خو اوس خوړلي دي، نو تاسو ویل چې دا اوس هم بیماره ده، نو چې تر کومې ورته حاذق او مسلمان ډاکټر ویلي نه چې ته روجي نیسه نو تر هغې که ونه نیسي نو خیر دی. خو ګوره ډاکټر به ورته وایي دا خبره درته بار بار ځکه کوم خپل ځان نه خپل ځان نه خو امام زړه کېږي چې روجي ونه نیسم. نو خو لنډه اوږده دا ده بیا د کوشش کوي چې ټول کال کې د 3 او 4 او 5 او 6 دغسې دي پکې نیسي. کوشش ته کوي ډېرې ښې لنډې ورځې هم را روانې دي. ښځې بعضې ونې میز ډېره زیاته نازک کوي، دغه عمره د ځان نازک کوي هم نه ځکه چې دا مرګ او مردن راځي دی بل. او بله دا ده محترمه چې په دې باندې په وروستوالي باندې خو څه ګناه نشته، خو مرګ پته نه لګېږي چې سړی کله مړ کېږي. داسې نه چې یو دم مړ شي بیا به ورباندې د الله تبارک وتعالی حق پاتې. نو د دې وجې نه کوشش ورته پکار دی چې څومره زر کېږي چې وینیسي. خو خیر دی په دغې نه څه کفاره شته او نه فدیه شته. فدیه به هغه څوک ورکوي چې هغه شیخ فاني وي او یا ابدي بیماری ډاکټر ورته لیکلي چې ته ټول عمر نه صحیح کېږي، نو هغه سړی به فدیه ورکوي. السلام علیکم ورحمت الله.